د ملا هیبت الله لخوا د حقاني او ملا یعقوب څخه د وسلو واک اخیستل او غبرګونونه آیا پر وزیرانو یې باور ختم شوی؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا هیبت الله له حقاني او ملا یعقوب څخه د وسلو واک په خپل لاس واخیست. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله په یو اتمادیز فرمان کې خپل دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد، د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو، مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویش واک او صلاحیت سلب کړ. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي ملا هیبت الله دغه اقدام د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه اخیستی دی او تر دې وروسته به له ټولو وسلو او مهماتو څخه استفاده یوازې د ملا هیبت الله په حکم او اجازه کیږي. په یاد فرمان کې راغلي د اسلامي امارت هر ارګان چې وسلو، مخابرې او داسې نور وسایلو ته اړتیا ولري نو باید ملا هیبت الله ته خپل وړاندیز ولیږي ترڅو هغه د بررسۍ وروسته لازمه لارښوونه وکړي. د ملا هیبت الله دا اقدام د خلکو غبرګونونه راپارولي دي. خبریال سمیع یوسفزي لیکلي شیخ هیبت الله اخندزاده نور د دفاع، امنیت او کورنۍ چارو په وزیر باور نه لري. که باور لري نو ولې د اسلحو د ډیپوګانو د ساتلو او ویش واک له مهم امنیتي وزارتونو واخیستلو؟ آیا شیخ هیبت الله فکر کوي د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ د هغه امریکایي وسلو چې افغانستان کې امریکایانو تر شا پرېښي حساب کتاب غواړي؟ په هر حال دغه امر د شیخ صاحب له خوا هر ډول تعبیر لري. تاسو پکې څه وایاست؟ آیا د وسلو خرڅول یا قاچاق روان و چې د مخنیوي لپاره شیخ صاحب دغه امر ته مجبور شو؟ هسې هم هیڅوک حق نه لري وسلې له ډیپوګانو پرته له حساب کتاب وباسي، نو بیا دغه حکم ته ولې ضرورت پېښ شو؟ د طالبانو یو پخوانی ملاتړی فقیري بیا لیکلي چې له دې ښکاري چې ملا هیبت الله د کوتاتا احساس کړی ځکه خو کابل میشت نظامی ادارې بې واکه کړي. د طالبانو فعالانو بیا دا ښه اقدام ګڼل او وایي دې سره به خپل سرو کسانو ته د وسلو ورکولو مخنیوی وشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.